أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب الجنائز باب ثابت دی په بیان کې د جنازو یا د جنازې. اذا هغه وخت احتضر چې حاضر شي و یو چا ته مرګ الرجل و سړي ته یعنی حالت د زکندنې وي وجه مخ به کې د دغه مړي د دغه سړي الی القبلة و قبلې ته علی شقه الایمن پر راسته طرف باندې به پرې باسي مخ به د قبلې و خواته واړي. ولقن تلقین به ورکړي الشهادتین د شهادت د کلمې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دغه کلمه به ورته وایي. فاذا هغه وخت ماته چې مړ شي شد یا شد ورودي تړي لحیته زنې دي وروتړي زامې دي وروتړي و غمز ورپټي دي کې عینیه سترګې. فاذا هغه وخت ارادو چې اراده وکړي غسله د غسل دغه مړي ته غسل ورکړي وضعوا کښېږدي علی سریره پر یو تخته باندې وجعلوا ودې ګرځي علی عورتي پر عورت باندې د خرقتن رشکۍ عورت د نارینه چې دی دغه نو څخه بیا در زنګنو پورې دغه د نارینه عورت دی پر دغه اندازه باندې دی ورشکۍ یو شی ورواچي. ونزعوا ودي کاږي ثيابه جامې ده یعنی کالي دي جن لري کې ووزعوه او دستي ورتازه کې ودغه مړي ته ولا يمزمزه هغه خوله دي نور منځي ودا مړي ته ولا يستنشقوه او پزه دي نور منځي یعنی خوله او پزه دي نور پرې منځي. ثم ورسته يفيض تودك الماء اوبه على رأسي پر سر باندې وسائر جسده پر ټول بدن باندې پر سر او پر ټول بدن دی اوبه ورتو کې وتران تاک یعنی یو وار درې واره پنځه واره دی تاک دی تو کې ويغلي ودی شي الماء اوبه بصدر د بیرو په پاڼو سره یعنی د بیر پاڼې دی په اوبو کې وی شي او بالحرز یا په زمۍ سره زمۍ دی په اوبو کې وی شي. دا فإن لم يكن كثير نوي فالماء القراح بيد خالص وبراواخي ويغسل ورپريد من رأسه سر ولحيته جرد ورپري من بالختمي فقولي ختمي سره كقولي ختمي ني فصابون سره فيو خوشبي شي سره ثم ورست يجعو وجي ګرځي على شق الايسر پر چپا طرف دی پسواړي فيغسل پريد من بیا دی وب پرتو کې بالماء په وب سره حتی درداسي وخت پوري يرا چې ویني چې ان الماء وبقد په تحقیق سره وصل سوی الى ما يليه وهغه ته چې نږدې دي تحت لاندې منه درده یعنی هغه ځای ته چې دا اوبه د پر دا چپه طرف باندې ورتو کې لاندې درده وبهیږي یعنی درده بل طرف لاندې شي دونه دی اوبه پرتو کې. ثم ورسته يسجعوا راوادي على شق الايمن پر راسته طرف باندې بیا فيغسل بیا دی غسل ورکې بیا دی پریمنځي حتی درداسي وخت یرا چې ویني چې ښکارا سي ان الماء قد وصل الى ما يلي تحته هغه چې لاندې درده ورسېدل هغه اوبه منه درده. ثم ورسته يجلس راکشي دي نه دغه مړی ويسندو تکادي ورکي الیه ودته ويمسحو بطنه دا نس دی سوکا ور مسحا رقيقا په نرمه مسح سره دی سوکا دی نه چې ټینګ زور پر وکي په ټینګ زور سره تاوان کوي. فان خرج کوته منه ددس شيء یو مرداري او شی جن ووتی غسله پرید من ځای مرداري دی ور پرې منځ ولا يعيد ندر راګرځي غسله غسل ټول غسل راګرځول نه غواړي کچیر ددس مرداري یا بولی یا نور مرداري ګندګي سجن ووتل هغه دی ور پریمنځي نور غسل راګرځول نه غواړي. ثم ورسته ينشفه وجدي کې بالثوب په یو جامه سره په یو شی دی وچ کې را بدن ور ويجعلوا ودي ګرځي في اكفانه فكفن کې ويجعلوا ودي ګرځي الحنوت خوشبي على راسي پر سر باندې ولحيتي پر جره باندې دغه خوشبي به پر سر او پر جره باندې به عطر او خوشبي ور ولګي. والکافور کافر على مساجده پر ځای د سجدو دغه مړي کافر چې بیا دي دغه کم اړړي او دغه شان چې خرڅي چې د فنساریان ورته وای دغه سره پیدا کېدل شي پیدا کیږي. وسنت سنت انداد یو کفن چې کفن ورکی الرجل وسړیته في ثلاثه اسواب پدرو جامو کې یعنی د نارینه د پاره باید درې جامې کفن ورکول شي دا سنت کفن دی. ازار دی و قمیص بل قمیص دی و لفافه او بل لفافه دا درې دی ګور یو ازار یو قمیص یو لفافه. فین اختصر کې کوتای وک علی ثوبین پر دو جامو باندې یعنی درې نه کې ور دوه جامې ورکل جاز روا دی. فاذا اراده چې اراده وک الپی د پیچلو اللفافه د لفافه علی پر د باندې ابتداء شروع وکي بجانب الايسر دا مړی خو پروت پر کفن باندې د چپا طرف سره د مړی د چپا طرف سره کفن دی پر راسته طرف باندې راواړي اولفه.
فالقوه وادي چې علی پر د باندې ثم ورسته بالایمن بیا د راسته طرف بیا پر د بل خوا باندې بل ټوټه ورواړي و تکفنو کفن دی ورکی المرأه وشجته ګوره دغه خبره په یاد ساته اوله پلا به د یوای سره واړي د چپې طرف سره وراسته طرف ته بیا به د راسته طرف سره ورواړي و چپه طرف ته بیا به بل راواړي د راسته د چپه طرف سره راسته طرف ته بیا به د بل ورواړي د راسته طرف سره چپه طرف ته دا رقم ترتیب وکي وتکفنو کفن به ورکی المرأه وشجته فی 5 اثواب په 5 جامو کې ازار یو ازار دی و قمیص بل قمیص دی و خمار بل پړونی دی و خرقه بل رشکی ده تربتها چې په تړل کیږي په دې سره صدیاها تد دی یعنی دا د توی پر اندازه باندې دلته کمی ټوټه ور کول کیږي دا تی په تړل کیږي دغه باور کې ولفافتن بل لفافه ده دغه 5 جامې د شجه د پاره کفن سنت کفن دی فان اقتصر کوتای وک على 3 اثواب پر درو جامو باندې جاز روا دي کچیر درې جامې ورکی بیا هم سید جایز دي و یکون دی الخمار خمار یعنی پړونی فوق القمیص پر قمیص بالا چې قمیص په واغوستي بیا به پړونی ور پر سر کې دغه پړونی به سربېره پر قمیص باندې تحت لاندې لفافه د لفافه در لفافه بلاندې و یجعل ودی ګرځي شعرها بیشتان د دې علی صدر پر سینه باندې ها د دې یعنی دا بیشتان به نیم پر دی وسنه یو خوا باندې کې نیم به پر دابل خوا باندې کې ولا یسرج نبجمنزی شعر بیشتان المیت و مړی ته به بیشتان نه ورژمنځي ولا لحیته ژیره به نه ورژمنځي ولا یقص نه دې ورکموي ظفر نوکان دې نه ورکشني کوي ولا شعره بیشتان دې هم نه ورکشني کوي وتجمرو خوشبویه دي کې الکفن کفن دې خوشبویه کې قبل د مخ اند دې یدرجو یا یدرجو چې پیچي په دغه کفن کې دا مړی چې دا مړی کې پیچي د مخ به دا کفن خوشبویه کې وترن تاک فین خافو کچیر بیردی ان د دې سه تن تشره چې و بغوړي اکفانو کفن دا کفن و غوړي د پرغوړي دوه باندې چې بیرته بسره د غسي عنه د دامړي سه عقدها غټه دی ورکی په اذا هغه وخت یعنی رشکی دی پرغوټه کې پارشکی دی سره غوټه کې کچیر دا بیر ور سره وځي دا کفن سره غوړيږي په اذا هغه فرغو چې فارغ سي منه د دې سه د کفن سه صلو المنځ دی کې علی پر د باندې او اول الناس بهتر د خلکو چې دی اول خص څوک چې دی بسولات په المنځ سره علی پر د امړي باندې السلطان او باچا دی کچیر باچا حاضر سلو باچا بل منظور کی ان حضر کا حاضر سو فی لم يحضر کا نس حاضر باچا فیستحب مستحب دی تقدیم د مخوالی امام الحی د کلی د امام چې کم کلی کې د منظور کی د کلی ملاوی هغه د کلی ملا به د مخ کیږي بیا دا مستحب کار دی ثم ورسته الولی ولی د ملا بیا ورسته بیا ولی دی ولی هغه څوک دی چې د مړي قریب دی هغه قریب چې دغه مړي غسل یا د مړي المنز د ته انتظار ولو د په کول په وینا باندې کېدی فإن صلى كثير المنز وكي عليه پر دامړي باندې غیر الولي بل چال منز وکي د ولی سما سیوا او سلطان یا د سلطان سما سیوا عاد راود ګرځي ګوره کولی نو باچا نو بل چال منز وکي ولی او قریب نو راغلی د منز ورکی یا باچا نو راغلی د منز ورکی عاد راود ګرځي الولي ولي الصلاه المنز بیرته دی ولي د المنز راګرځولای شي فإن صلى المنز وك عليه پر دبن الولي ولي لم يجوز روانه دي اندای صلی المنز وک احد هیڅوک یعنی کولی المنز ورکی خپل قریب المنز ورکی داغه سبات بیا پر چاته اجازه نشته چې د المنز راوګرځي بعده رسته دی فإن دو پنه کپ چیر پټکی ولم يصلي عليه المنز نه ورکی صلي على قبره بیا دی پر قبر المنز ورکی الى 3 ايام در درو ورځ پورې یو مړی و بیا پټکی د المنز نه کوي دغه بیا بیل منځه پټکی قریبانو څوک نه یا د المنځ څوک نه ول در درو ورځې پورې پر دا قبر باندې بیا المنځ کېدلای شي المنځ ور کولای شي ولا يصلي المنځ نکي بعد ذلك ورسته در دا درو ورځې وصلاه المنځ دي انداد یکبر الله اکبر بو کی تکبیرتن الله اکبر المنځ درشي د المنځ طریقه اول اکبر چې وکي يحمد حمد بوای د الله جل جلاله اندا یقول و بای سبحانك اللهم وبحمدك دا د المنځ سبحانك اللهم بوای اول الله اکبر چې وسو ثم ورسته یکبر الله اکبر بو کی تکبیرتن الله اکبر ثانیه دوم الله اکبر چې وسی یصلی علی نبی صلی الله علیه وسلم درود پر نبی علیه السلام وای یعنی اللهم صل علی مبارک به وای در دوم الله اکبر ورسته ثم ورسته کبیر الله اکبر بو کی تکبیرتا الله اکبر ثالثه دریم الله اکبر چې وسی یدعو دعا بکی فيها پدې کې لنفسه د پاره د ځان وللمیت د پاره د مړي وللمسلمین د پاره د ټول مسلمانانو کچیر د مړه دعا د چاز دی اللهم اغفر لحینا دا به وای کچیر دا نوز دا اللهم ربنا به وای بس دا د مړه دعا سو ثم ورسته کبیر چې الله اکبر
پسې تکبیرة الله اکبر، رابعة څلرم الله اکبر، ویسلم سلام به وګرځي. چې څلرم الله اکبر وسو بس سلام ګرځول کیږي. ولا يرفع نه دي پورته کوي یدیه لاسونه الا فی تکبیرة الاولى، اول تکبیر کې لاسونه پورته کیږي، په دا نور تکبیرو کې به لاسونه نه پورته کیږي لکه د اختر په تکبیرو کې. ولا يصلي المنځ به نه کوي علی میت پر مړي باندې فی المسجد په مسجد کې، په مسجد کې به د مړي لمونځ نه ورکوي، هغه مسجد چې جماعت کې کیږي. فإذا حمله چوړي على سريره پر تخته باندې دی واخې د مړي پر یو کټ باندې اخذه وادخ بقوائم 4 په څلور نفر سره ويمشون تک بکی بي په د مړي سره یا په د جنازه سره مسرعين شپ آرام سره به د مړي اخستي دون الخبب نه پزغلې دو سره چې زغلی یې د مړي جګ جګ غورځي دا رقم به نه وړي. فإذا بلغوا چې ورسیږي الى قبره وقبر ته کورې هم مکروه دی لناس د پاره د خلکو القعود و ناس ته مړی چې ورسېد چې مړی نه اشي د مخه خلک کښیني یعنی د مخه کښېنستل چې دی دا مکروه دی. قبل د مخه اندا یوزا چیرځي عن العناق د غاړو څخه الرجال د خلکو د غاړو څخه هغه جنازه نه اشي دی بیا ناستي دا کار مکروه کار دی. ويحفر کندي القبر قبر ويلحد الحد ورکی ګوره قبر ته بل حد ورکوي کچیر مزکه نړیا ده کچیر مزکه نه نړیا ده بیا به ډوري ورکوي. ويدخل داخل بکی المیتو مړی مما یلی هغه چې یې و طرف ته القبله د قبله په طرف کې به ور داخل کې یعنی د قبله خواته به ډوري ورکوي. پیدا هغه هو ځای چې کښېږدي په لحد فلحد کې قال الودي وای الذي هغه څوک یزعه چې دی چې دا مړی په قبر کې څوک یږدي هغه خلک دی وایي بسم الله علی ملت رسول الله دغه به وایي بسم الله علی ملت رسول الله ويوجه مخبکی الى القبله د قبله د مړی مخ به د قبله خواته کې وتحل ورخلاص دي کې عقد غټ عنه د دس هغه کم غټه چې کپن ورتړلې دي پارشکې باندې هغه کپن هغه رشکې دي ورخلاص کی ويستبي برابر دي کې الله بنو خشته علی پر د باندې ويکرو مکرو دي الاجور په خې خشتي والخشب لرګان یعنی په خې خشتي کلک کلک لرګان دا کار مکرو دي دا بنور تیز دي. ولا باس باک نسته بالقصب پنلانو سره یو کمزور شان ورتکشي دي نازک تختی د کریټو یا یو نازک نلان وي یا کچا خشته وي دا ورتکشي دي پروانه کی خو پوخ کار بنور تکي. ثم ورسته یهلون راوا جوړوي اتراب خاور علیه پر د باندې پر د مړي د خاور راوړي پر د قبر باندې ويسنمو ما يفشت دي کې قبر دا قبر دي جوړ کې لکه د مای شاه اواري دي نه ولا يسطحو اواري دي نه تنګاچا دي نه جوړي قبر سب سم د ارقام قبر به جوړي چې د مای د شاه پر کم قبر به وي. ومن هغه څوک استهل کې ژغ وکي بعد ولادت ورسته د پیدا کېدو یو کښنی پیدا سو بغاره کې بس بیا مړ سو سمیه نوم دی پر کښېږدي غسل دی ورکي وکوفینه کفن دی ورکي. ګوره پر دغه چا باندې چې دا پیدا سو دا کښنی ژغ یې وکي بغاره کې یو ژغ یې وکي بیرته مړ سولو پر دې به هم نوم یږدي دې ته به غسل ورکي دې ته به کفن ورکي دې ته به لمونځ ورکي. وصلی علیه او لمونځ دې پر دې باندې وکي پر دغه کښنی باندې وإن لم یستهل کې ژغ نه وکي دغه مړ پیدا سو. ګوره یو کښنی دی مړ پیدا سو یا ژغ نه وکي ودرجه ودی پیچی فی خرقتی په ورشکی کې ولم يصلي علیه ګوره په ورشکی کې دی و پیچی بس نور دای کپن نه غواړي لکه د نور انسانان یعنی د نور خلکو دا دای کپن نه غواړي بس په ورشکی کې دی و پیچی یو کډی دی وکړي کې پټی کې نور دغه نه غواړي نه لمونځ پر دې باندې کیږي او نه د دې لپاره کپن ست سم برابر کپن لکه د نور بس په ورشکی کې دی و پیچی. صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.